السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست زما د یوټیوب چینل ته. نن زموږ موضوع ده ګرامري موضوع او هغه ده have to او has to. د ټولو وړاندې به دا ویم چې د have to دپاره ما بیل مثالونه تیار کړي سره د معنا او د has to دپاره بیل دي. نو ویډیو تر اخره وګورئ چې تاسو په مثالونو او د دې په ګرامر باندې ښه پوه شئ. نو د مثالونو نه وړاندې به چې دی موږ په ګرامر باندې لږ ډېر رڼۍ واچو تر څو ښه وپوهېږئ او تاسو مثالونو لوستلو او پوهېدلو کې اسانتیا پیدا شي. نو ټول وړاندې به چې دی have to او has to داسې ووایو چې دا هغه وخت موږ کارو چې کله موږ په چا باندې زور اچو یا فشار اچو، یعنی موږ ورته وایو چې باید ته دا کار وکړي یا تا ته پکار دی چې ته دا کار وکړي، یعنی جبرین موږ پې راولو، جبري پې راولو یا پې موږ زبردستي راولو. نور د have to او has to معنا یو شی ده، خو صرف د استعمال ځایونه مختلف دي چې have to یو ځای کې کارېږي، یو سبجیکټ سره کارېږي او has to چې دی بل سبجیکټ سره کارېږي. اول به چې دی has to ووایو. has to چې دی د دې جوړښت به ووایو چې جوړښت یعنی سټرکچر اصل کې وي جوړښت ته. سبجیکټ چې دی د هی شي او یو نوم ته سبجیکټ ویل کېږي. بیا پلس has to یعنی has to په خپله لګو، ورپسې فرست فارم آف د ورب ویل کېږي لومړی حالت د ورب ته یا فعل ته. موږ چې کوم کارونه کوو دې ټول ته فعل ویل کېږي یا ورب ویل کېږي. دا کارونه موږ کوو نو ځکه دې ته ورب ویل کېږي. که زه خبرې کوم، که زه درس ورکوم، که زه کینم، که زه خوراک کوم، ټول دا عملونه د ورب کې راځي. صحیح ده؟ نو اوس راځو چې مثال ووایو. موږ څلور مثالونه هم شته خو دا هسې پوهېدل دپاره وایو. هی سره چې دلته ګوره مساوي راغلی چې دلته به ورسره موږ has لګو هی سره. صحیح ده؟ یعنی مثال he has to speak English. هغه باید انګلیسي ووایي. دلته موږ څه راوستو؟ باید. دلته موږ لږ فشار پرې راوستلو، یعنی په کار دی ورته. شي سره همدغسې هم موږ به ورسره has لګو چې دلته ویل کېږي she has to speak English. هغه باید انګلیسي درس ووایي یا انګلیسي ووایي. صرف انګلیسي یعنی دا به ووایي. any name نه مراد دی هر نوم، یعنی چې هر نوم راشي، یو نوم راشي، هغې سره به تم has لګې. صحیح شو؟ any name کې اوس ما واغوستو د علي نوم، لکه مثال تاسو هر نوم نه اخیستلی شئ. علي has to speak English. علي باید انګلیسي ووایي یا علي ته پکار دی چې هغه انګلیسي ووایي. سبجیکټ باندې پوه شوئ؟ سبجیکټ دا دی چې یو نوم وي یا هی وي یا شي وي، او بیا has to او ورب چې دی یعنې لومړی حالت د ورب. سپیک چې دی اوس د لومړی حالت د ورب دی. سپوک چې دی دا بیا دویم راځي. صحیح ده؟ نو سپیک چې دی د لومړی حالت دی. اوس راځو د has to مثالونو ته. examples وی مثالونو ته. لومړی یعنی اول he has to study for exam. he has to ګوره هی راغی has to مسره ولګلو. has to study for exam. هغه باید امتحان له درس ووایي. study ویل کېږي درس ته. for exam د امتحان لپاره هغه باید امتحان له درس ووایي. دلته موږ پې فشار راو زور هم پې راوست، یعنې باید تا ته پکار دی چې دا کار وکړي، دا کار ضروري دی. صحیح ده؟ دویم مثال هم هی کې دی. he has to wake up early. هغه باید د وخته پاڅېږي. هی راغی has to مو سره ولګولو. wake up چې دی پاڅېدلو ته وایي. early چې دی د وخته ته وایي. early یعنې وخته. هغه باید د وخته پاڅېږي. اوس شي کې شي چې دی د ښځې دپاره کارېږي. هغه موږ چې کله هغې ته وایو هغه she has to wash clothes. نو شي راغی has to مو سره ولګولو. واش چې دی وینځلو ته وایي، کلوتس کالو ته وایي، یعنې هغه باید جامې پرېمینځي یا هغه باید جامې ومینځي یا هغې ته پکار دي چې دا کالي ومینځي. دلته موږ پې زور راوستو، دا یعنې دا کار د کول دی چې ته یې وکړي. she has to drink water. has to drink څښلو ته وایي، د اوبو څښلو ته water اوبو ته ویل کېږي. هغه باید اوبه وڅښي یا وڅښي. ډاکټر ورته ویلي چې ته باید ډېرې اوبه وڅښې، نو دلته مشوره شو هغې دپاره، هغې باندې زور شو، یعنې ته پکار دی چې ته اوبه وڅښې. she has to drink water. هغه باید اوبه وڅښي.
اوس چې دی نوم سره تاسو هر نوم کارولی شئ چې یو نوم وي. Ali has to run every day. Ali has to run every day. علي باید هره ورځ منډه ووهي. علي یو نوم دی نو موږ سره has to لګولو. رن چې دی منډې ته ویل کېږي، منډې وهلو ته. every day هره ورځ، یعنی کېدای شي وزن یې زیات وي نو هغې ته هم ډاکټر دا مشوره ورکړې باید چې ته یعنې هره ورځ منډه ووهي، یا تا ته په کار دی چې ته هره ورځ منډه ووهي تر څو ستا وزن کم شي. دلته دې باندې موږ زور راوستو، دې باندې موږ فشار پرې لږ راوستو چې تا ته په کار دی، دا ستا د فایدې دپاره ته باید دا کار وکړې. وجی has to learn English. وجی has to learn English. وجی باید انګلیسي زده کړي. دلته have to مو سره ولګول ځکه چې یو نوم راغلی learn ویل کېږي زده کولو ته، learn زده کړې ته، learn. انګلیش چې دی انګلیسي ته ویل کېږي، یعنی دا ژبه ورته په کار ده باید چې هغه دا ژبه یاده کړي. انټرنیشنل ژبه ده نو وجی باید انګلیسي یاده کړي. نو امید کوم چې تاسو په دې باندې وپوهېدئ چې has to د he she او د یو نوم سره کارول کېږي. صحیح ده؟ نو اوس به چې دی ورځو مخ په وړاندې د have to. ښه دوستانو سره هم چې ما ویلي وو چې have to یو معنی لري، د کار ځایونه صرف مختلف دي. هغه دلته دي چې سبجیکټ هماغسې لومړی سبجیکټ چې دی دا وي دی یو دا هم سبجیکټ کې راځي. he she یو نوم دا هم سبجیکټ کې راځي. دا ټول سبجیکټ دي. صحیح ده؟ خو څه جمع دي څه منفي دي. هغه مفردو هغه مفردو او دا چې دی جمع دي. نو جمع دپاره به have to لګو او د منفي د سینګولر یعنی د مفرد لپاره به has to لګو. صحیح ده؟ نو دلته have to دی هماغه سبجیکټ دی بیا پلس have to دی پلس فرست فارم اف د ورب لومړی حالت د ورب دی. وی سره چې دی have لګول کېږي ځکه چې وی زما په شمول ما سره چې کوم کسان نه دي ته وی ویل کېږي، یعنی یو نه زیات دي. وی have to speak English، موږ باید انګلیسي کې انګلیسي ووایو. دی دا چې کوم ناست دي تا نه بغیر دی دوی یا هغوی موږ ورته وایو، دوی سره هم have لګول کېږي. دی have to speak English، دوی باید انګلیسي ووایي. یو چې دی یو ته هم ویل کېږي یعنې ته، او یو تاسو ته هم ویل کېږي چې جمع you have to speak English. نو دوی سره چې دی have لګول کېږي. صحیح ده؟ دا ټول هماغه شو. نو اوس راځئ چې ځو د have to مثالونو ته. examples ماغه شان مثالونو ته ویل کېږي. لومړی we have to wait here. we have to wait here. وی سره چې دی have to ولګېدو ځکه چې وی جمع دی. موږ باید دلته انتظار شو، موږ باید دلته یعنی انتظار وکړو، موږ ته پکار دلته انتظار وباسو. صحیح ده؟ ویټ ویل کېږي صبر ته، انتظار ته، او هیر یعنی دلته. صحیح ده؟ وی سره موږ have to ولګولو. اوس بل we have to reach early. we have to reach early، موږ باید زر ورسیږو. هماغسې وی سره چې موږ have to ولګولو. reach چې دی رسیدلو ته ویل کېږي. صحیح دی؟ یو ځای ته رسیدل یا یو څیز ته رسیدل ته ویل کېږي. early وخت ته ویل کېږي، زر ته ویل کېږي. موږ باید زر ورسیږو. they have to sleep. they have to sleep. دوی یا هغوی باید وده شي، یعنې ناوخته دی ورته وایي چې بس تاسو نور وده شئ، تاسو باید وده شئ. sleep ویل کېږي وده کېدلو ته. they have to go by taxi. they have to go by taxi. دوی باید ټکسي کې لاړ شي، یعنې ټکسي کې ونیسي. ټکسي ونیسي یا ټکسي کې لاړ شي یو معنا ورکوي. کېدای شي د موټر خراب وي نو ورته وایي چې تاسو باید لاړ شئ ټکسي ونیسئ، یعنې ټکسي کې لاړ شئ ناوخته کېږي در باندې، تاسو ځان رسوئ. صحیح ده؟ موټر خراب دی نو ورته ویل کېږي they have to go by taxi. دوی باید په ټکسي کې لاړ شي یا دوی باید ټکسي ونیسي. you have to go fast. you have to go fast. ته باید زر لاړ شي. you have to یو سره چې دی have to ولګېدو. go وي تللو ته، fast یعنې زر، تیزۍ سره، دغې سره، عجلۍ سره. you have to cook food. you have to cook food. ته باید پخلی وکړې. کور کې څوک نشته نو ته ورته وایې چې ته باید پخلی کوک ویل کېږي پخولو ته، او فود ویل کېږي خوراک ته. هر څه چې د خوراک هغې ته فود ویل کېږي. نو دلته تاسو پوه شئ چې has to چې دی هغه باید موږ د سبجیکټ یعنی he she یو نوم سره ولګول کېږي، او have to چې دی هغه باید د جمع سبجیکټ سره ولګول شي، یعنی we they you.
نو دا و د نن ورځې ګرامري درس او ډیر مهم درس دی. نو امید کوم چې تاسو به ترې ګټه پورته کړې او پوه شوي به یې پې تاسو. که کوم بل کوم ګرامري موضوع کې ستونزه لرئ تاسو کولی شئ ماته لاندې کمنټ کې ولیکئ تر څو زه ستاسو په هغې ټاپک باندې ویډیو جوړه کړم. او که غواړئ چې انګلیسي سپیکینګ خبرې درته وکړم په انګلیسي کې او لاندې ورسره ترجمه پښتو کې ولیکم، نو هم راته کمنټ کې ولیکئ چې زه تاسو ته هماغسې سپیکینګ یعنې لسننګ ستاسو د انګلیسي د اورېدلو دپاره ویډیو جوړه کړم. نو انشاءالله تر بلې ویډیو پورې به بیا د خیر سره ګورو. الله پامان.